مولانا صاحب شیر بهادر صاحب د غني خان بابا یو شعر تپوس کړی دی چې د دې شعر څه معنی کیدای شي. غریب خیزر ژوند لیواله د چینې کو ماله ګډ ګډ راکوي ټنګه ستار. تاسو تشریح وکړئ. غریب خضر جون لیواله د چینې کو. جی خضر علیه السلام یو پیغمبر تیر شوی دی او او قرآن کې اشارتن دا غي ذکر شوی دی صحیح. د خضر علیه السلام جی جی چې کله موسی علیه السلام د چا سره سفر کوو او نو نوم یې نه راغلی خو روایتو کې راځي چې د دې پیغمبر نوم و خضر صحیح علیه السلام. صحیح دغه متعلق دا مشهور ده چې دا خضر علیه السلام چې دی دی به تر قیامته پورې ژوند دی او بعضې خلک چې سره لاس میلاوي نو دا ګوته بدله ونیسي. بالکل د هغو دا خیال دی چې خضر علیه السلام په دې ټوله دنیا باندې ګرځي او د هر چا سره میلاویږي او لاس میلاوي صحیح نو بس تا سره چې څوک لاس میلاوي دا ګوته ولې ونیسه کو هډوکی یې نه و په دې ګوته کې دا خضر علیه السلام او دی به د قیامته پورې ژوندی مري نه که نه د قیامته پورې به نه دی. اوس دا روایت صحیح دی غلط دی د دې سره زموږ څه کار نشته دی خو دا مشهوره د خضر علیه السلام په هکله باندې چې دی به تر قیامته پورې ژوندی. اوس نور ټوله دنیا مري ټول پیغمبران وفات شو دی نه مري نو ده ته دا دونه ژوند ولې میلاو شو نو د هغې په هکله هم د خلکو خپل دغه دي که نه قصې دي روایتونه دي چې دا آب حیات ورته وایي د ژوند اوبه دا یو چینه ده او خضر علیه السلام د هغې آب حیات نه اوبه څښلي دي. آب حیات د هغې چینې نه اوبه څښلي دي نو ځکه الله سبحانه وتعالی دله د قیامته پورې ژوند ورکړو. دا یو خیالي غونته کې قصه ده. نو مقصد دا چې خضر علیه السلام چې ژوندی دی د خلقو د عقیدو مطابق نو دا ځکه ژوندی دی چې د آب حیات دغه چینه چې ده د هغې اوبه څښلي دي نو ژوند ورته الله ورکړو. غني خان وایي چې غریب خضر ژوند لیواله د چینې کو. د خضر علیه السلام دغې واقعې د دې قصې د خو ژوند د کومې چینې لیواله کو لیواسه ته محتاجه کو چې یاره زه به څنګه ژوندی پاتې کېږم تر قیامته پورې بیا همیشه همیشه دپاره به څنګه ژوندی پاتې شم نو د هغې دپاره شرط دا دی چې ته به هم د خضر علیه السلام په شان د هغې چینې نه اوبه څښې آب حیات اوبه څښې. اوس دا آب حیات دا چینه کوم ځای ده اوس خدای خبر چې خضر علیه السلام نشي موندل دا چینه هم غیبي بیا چېرته تر اوسه پورې چا اوبه نه څښلي د هغه نه علاوه نو د هغه نه مخکې دې چا څښلي دي. نو دغه ژوند چې څوک غواړي چې قیامته پورې ژوندی نو بس خضر علیه السلام هغوی ته دا وښوله چې تاسو هم د هغې چینې نه اوبه وڅښئ نو تل ژوندی پاتې کېدل د هغې شرط او د هغې حاجت څه دی چې مونږه د دغې چینې نه اوبه وڅښو د آب حیات نه. غني خان د دې یو بل ترکیب موږ ته ښایي چې ته به څنګه همیشه دپاره ژوندی پاتې کېږي. ژوند څه ته وایي نو غني خان ژوند چې دی هغه د الله موندلو ته وایي او د یار موندل چې دي نو دغه ژوند دی. د غني خان یار چې دی هغه الله دی او غني خان د هغې په لټون کې دی نو دغې لټون کې د ده څوک مرسته کوي دله یعنې دی الله ته نږدېکی څوک و یو سړی په لټون کې دی که نه مثال پیدل روان دی او چا ورته موټر سایکل ودرو چې راځه لکه چېرته دی بهی پلاني ځای ته ځم راځه ما سره چا ورته ګاډی ودرو ټیک شوله نو دا ده ورسره مرسته وکړله د سزا یې پورې بوتلو. نو غني خان د لټون په تګلاره دی او غواړي چې الله ته نږدې شوې نو اوس څوک د ده سره مرسته کوي نو غني خان بیا د هغې خبره کوي چې ما له ګوټ ګوټ راکوي ټنګ د ستارو. د ستار دا ټنګ چې زه اورم دا یو ټنګ ما له یو ګوټ د هغې چینې نه راکوي د کومې چینې نه د آب حیات د هغې چینې نه کومه چینه چې دایمي ژوند ورکوي انسان له نو هم د هغې چینې نه ما له ګوټ ګوټ څوک راکوي د ستار دا ټنګ د ستار ټنګ ما له د هغې هغه ګوټ ګوټ راکوي چې واله وڅښه او زه هغه څښمه نو زه ژوندی شوم که ما د الله سره آب حیات مې وڅښل ما مینه وکړله او دغه مینه چې ده دا ما ژوندی پاتې کېږي. لکه رحمان بابا وایي که نه چې یاره
بادشاہانو کو قصرونه کړل آباد ها ما د عشق عمارتونه کړل بنیاد صحیح رحمان بابا وایي چې را ټیک ته بادشاهان دي هغوی قصرونه لوی محلونه آباد او کړو بالکل نو کو د بادشاهانو محلونه آباد کړو خلق یاده لکه دا تاج محل چا جوړ کړو دا محل چا جوړ کړو فلانی فلانی صحیح اوس رحمان بابا خو یو بادشاہ دی جی هغه هم وایي چې مام څه جوړ کړلې چې مام خلق یادوي جی صحیح کو شاه جهان نشته مونږ یادو کنه بالکل نو رحمان بابا وایي ما د عشق عمارتونه که بنیادو ما د مینې هغه کورونه نه دي د مینې بلډینګ د مینې عمارت د هغې بنیاد کېښودو صحیح جوړ کړی لا نه دی ها ټیک شوله صحیح ما د هغې بنیاد کېښودو نو اوس رحمان بابا دواړو تقابل کوي ها چې ما خو صرف بنیاد کېښودو او د مینې د عمارتو او بادشاهانو محلونه آباد کړه سر ته ورسېدو اوس په دې دواړو کې بس څوک یادېږي په ما کې او په دې بادشاهانو کې به څوک یادېږي همیشه دپاره به ژوندی څوکي نو بیا رحمان بابا وایي چې نوم د کوم یو بادشاه هسې یادېږي نوم د کوم یو بادشاه هسې یادېږي لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد څنګه چې د مجنون او د فرهاد نومونه ژوندي دي او د هر چا په خوله دي داسې به څوک نه چېرې مجنون او فرهاد به نه پېژني ټیک شوله لیلا او شیرین به نه پېژني دا د هر چا په خوله دي په ژبه دي نو اوس دې کومو بادشاهانو چې دا محلونه آباد کړو د دې دپاره چې را زمونږ په تاریخ کې نوم پاتې شي مونږ ژوندي پاتې شو نو وګوره د کوم یو بادشاه نوم یادېږي شته دی څوک ختم دي کو یادېږي نو خو داسې هم نه یادېږي لکه څرنګه چې مجنون او فرهاد یادېږي نوم د کوم یو بادشاه هسې یادېږي لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد مجنون او فرهاد څه چل کړی و مجنون د لیلا سره مینه کړې وه حقیقي مینه رښتینې مینه او فرهاد د شیرین سره مینه کړې وه دغه مینې رښتینې وې دغې حقیقي مینو څه چل وکړو مجنون او فرهاد یې ژوندي کړه قیامته پورې نو دغې مینې د لیلا او د شیرین مینې مجنون او فرهاد له څه وکړو د اب حیات هغه چینې اوبه ورکړې واله وسته اوس ته به چېرته ګورې چې خضر علیه السلام به کوم ځای څکلي خدای خبر چې دا به په کومه دنیا باندې که نه دا چې اب حیات نو غني خان وایي چې یاره غریب خضر ژوند لیواله د چینې کو غریب غني خان په زړه وسودی چې یاره دا خو ده اوس عجیبه کار وکړو د خضر غریب چې د ژوندي پاتې کېدو دپاره ده د چینې اوبه وڅکلې او بل ته هم وایي چې یاره تاسو زما په ژوندي پاتې کېږو دغه چینه بس کوئ زه درته یو ترکیب ښیم هغه څه دی هغه د الله تعالی حسن د الله تعالی حسن په ستار کې دی که نه دی په رباب کې دی که نه دی نو انسان چې د حسن پرست دی او الله سبحانه وتعالی ورته په دې ټولو کائناتو کې خپل حسن د اوازونو د رنګونو د خوشبویو او د خوندونو او د دې اسبابو د دې په شکل کې الله تعالی خپل ښایست ایښی دی خپل خوندونه ایښي دي نو لکه اوس یو هلک په جنۍ ولې مینېږي لکه مجنون په لیلا ولې مین وکړو لیلا به هغه ته الله ښایسته کړې وه که نه دغه رنګې فرهاد په شیرین ولې مین و خو شیرین ښایسته وه که نه ټیک شوله الله تعالی چا ته ښایسته پیدا کړې وه فرهاد ته اوس د ستار دا ټنګ چې دی د رباب دا ټنګ چې دی دا خوندونه دا رنګونه نو دا دقسې دي لکه څرنګې چې د لیلا په مخ کې الله سبحانه وتعالی خپل نور مجنون ته ایښی و حالانکې په دغې زمانه کې د مجنون نه علاوه به هم ډېر هلکانو د مجنون په عمر کې خو په لیلا باندې یو مین نه و که د الله ورته خپل تجلي نه و ایښی د لیلا په مخ کې صرف مجنون یعنی قیس هغه لیدله نو دا تجلي د لیلا په مخ کې صرف مجنون لیدله د شیرین په مخ کې صرف فرهاد لیدله ټیک شوله نو د دې ستار نه خوند به څوک اخلي غني خان وایي که نه چې رباب څه دی مړ ګډوری او د توت وچه ته نه ده خو چې سوز د ادم راشي هله هنګ وکړي رباب څه شی دی دا خو د وچ د توت لرګي نه جوړ کړی دی د پاسه پې د مړ ګډوري هغه سرمن تړلی ده تارونه پې پیلي دي دا خوب په چا لګي
خو چې سوز د ادم راشي چې کله د انسان سره د خپل یار د مینې غم وي دی په الله مین وي او د ده په زړه کې رښتینې مینه یې حقیقي مینه نو بس دغه سوز د رباب دا ټنګ دی له هنګ ورکي دا رباب کې خپل سهنګ نشته دی ټیک شوله لکه دغه رباب ته میخې ته غږوه سنډه ته غږوه د هغې په اړه څه کار نشته ځناور ته غږوه هېڅ کار نشته داسې په انسانانو کې هم ډېر بلا انسانان دي که نه چې هغوی ته رباب چې تا غږوه اصل لیونی دی او هغه هم د څاروو په شان دي نو دا د رباب او د ستار دا ټنګ چې دی دی څه چل کوي دی ستا په زړه کې د الله مینه پیدا کوي چې الله د دې څیز نه دا دومره ښایسته اواز بیا په ما دومره ښایسته او خوږ ولګېدو نو دا اواز دا ټنګ غني خان وایي چې ما یو ټنګ چې دی یو ټنګ دا یو ګوټ دی دا بې حیات ما الله ته نږدې کړي ما په الله مین کړي ما د الله سبحانه وتعالی په لټون ور واچوي چې په لټون مې ور واچوي نو زه د الله په عاشقانو کې شمار شم ټیک شوله چې په عاشقانو کې شمار شم اوس به زه مرم نه اوس به زه مرم نه ټیک شوه زه ورکېږم نه بې حیات مې اوس کلو لکه غني خان وایي که نه په قبر هم دغه لیکل شوی دی چې تشې خاورې نه دي غني څنګه به شي خاورې چغې وایي اجل مولا ته اورې که نه اورې او تشې خاورې نه دي غني څنګه به شي خاورې ای مولا صاحب اجل دا چغې وایي نو ای مولا ته اورې که نه اورې اجل څه چغې وایي لکه فنا چې ده که نه اجل هغه چغې وایي چې په تاسو کې به ژوندی څوک پاتې کېږي ژوندی به هغه څوک پاتې کېږي چې مینه کړي نوم د کوم یو بادشاه یادېږي لکه نوم دی د مجنون د فرهادو نو غني خان د ځان متعلق څه وایي چې تشې خاورې نه دي غني څنګه به چې خاورې دا غني چې دا تشه خاوره نه ده نو چې کله تشه خاوره نه ده دی څوک دی د خاورو نه لکه الله تعالی د لاسې مقام ورکړی د خاورو نه اوچت شوی دی خاورې خو خاورې شي ټیک شوله اوس دی خاورې نه دی نو دی د خاورې کېدو نه دی څنګه به خاورې کېږي نو غني خان په 1996 کې وفات شوی دی او تر اوسه پورې ټول نه زیات ریسرچ په چا کېږي غني خان کېږي نو مړ شو غني خان مړ دی که نه نه دی مړ که نه لکه هسې خو مړ دی خو یادېږي که نه اوس ژوندی دی خبر ته غني خان ژوندی دی که مړ دی ژوندی دی که مړ دی ژوندی دی رحمان بابا ژوندی دی که مړ دی څومره 500 کاله به کېږي تقریبا 500 کاله به کېږي رحمان بابا ژوندی دی که نه د رحمان بابا په زمانه کې څومره بادشاهان ولاړو نو مې نشته نو دا د رحمان بابا او د غني خان د مجنون د فرهاد دي چا ژوندي پاتې کړو مینې ژوندي پاتې کړو او دا مینه په چا مینېږي ولې مینېږي خو څه چلي په هغې صفتونه یې که نه یو انسان په غوی هم مین دی نو په غوی کې هم صفت دي بعض انسانان څاروو سره مینه وي نو هغه مینه هم د هغې څاروي سره په څه وجه باندې ټیک شوله نو دا د صفات او کارکردګۍ د وجې نه مینه په چا راځي نو الله تعالی خو د صفاتو ډک دی د صفاتو چې ډک دی نو حسن پرست انسان چې دی د هغه مینه ډایرکټ د الله په ذات راشي نو غني خان وایي چې بهی زه خو ژوندی پاتې کړم ما ته د ابي حیات د اوبو د څښلو ضرورت نشته ټیک شوه د غني بابا دا شعر چې هغه غریب خضر ژوند لیواله د چینې کو ما لږ ګوټ ګوټ راکوي ټنګ د ستارو او که ژوندي پاتې کېدل غواړئ بس د الله سره مینه وکړئ الله سره باندې به څنګه مینېږم نو ګورئ دا اوازونه دا خوشبویۍ وږمې دا رنګونه دا خوندونه دا وڅکئ نو بس دا د چا پیدا کېدونکي چا پیدا کړي الله پیدا کړي چا دپاره ما دپاره پیدا کړي نو بس په خپله به سره مینه راشي صحیح ده پوه شو پرې